دا وظیفه چې څوک پابندۍ سره وکړي الله جل شانه به یو کال کې دننه امیر کبیر کی یو ډېر لوی مالدار انسان به جوړ کی مال دولت به ورته الله سبحانه وتعالی دومره ورکي چې د ځان سره به ځای کولی هم نشي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. زما وروڼو او خویندو یو ډېره ښکلې وظیفه درته ښیم د مالداره کېدو دپاره او د غریبۍ د ختمولو دپاره د همیشه د خوشحالۍ او د راحت د زندګۍ د تېرولو دپاره درته یو ډېره مزیداره وظیفه ښیم. وظایف اصل کې دوه دي، یوه د درود شریف وظیفه ده او یو وظیفه د بسم الله شریف ته. کم انسان چې هم دغه د بسم الله شریف او درود شریف 300 کرته کول دي طریقې درته ښیم. د سحر په وخت کې وکړي الله جل شانه به امیر کبیر کی ډېر لوی مالدار انسان به رب العالمین جوړ کی. یو کال به لا تېر نه وي چې الله جل شانه به د انسان ته دومره مال او دومره دولت ورکړی وي چې د خپل ځان سره به ځای کولی هم نشي. داسې لوی پاورفل او زبردست وظیفه ده. یقینا یو ډېره ښکلې مزیداره موقع راته په لاس راله، نو موږ د دې موقع نه فایده واخلو او د نن نه موږ دا وظیفه د بسم الله الرحمن الرحیم او د درود شریف دا وظیفه شروع وکړو. کله کله انسان د غربت نه ډېر سخت تنګ راشي نو انسان د خودکشۍ کولو ته تیاري. موږ په خپلو سترګو باندې دا مشاهدات دا ټولې خبرې اترې د هر څه وینو، لیکن هغه وروڼه چې د غربت نه تنګ راغلي هغوی د نورې پریشانۍ نه کوي، نور غمونه دې نه کوي، بس د نن نه دا وظیفه شروع وکړي. بیا ته ګوره د الله د قدرت کرشمو ته چې الله سبحانه وتعالی دوی سره د کم ځای نه امداد کوي، څنګه الله جل جلاله د دوی دا ضرورتونه پوره کوي. حق حیران به ورته پاتې شي کاش چې دا وظیفه خو موږ یو کال مخکې کړی وی. ډېره ښکلې پاورفل او زبردسته وظیفه ده. نو که ته د دې خبرې خواهشمند دی چې الله دې ما زر تر زره مالداره کړي، د هغې دپاره 5 واړه وخته مونځ پابندۍ سره کوه او خصوصا د سحر مونځ به پابندۍ سره کوي. که نارینه کوي نو هغه به د جمع سره کوي او که زنانې کوي نو په هغوی باندې خو جمع نشته دي، نو هغوی د حد وخته یعنې کله چې ټیم داخل شي نو په هغه وخت کې د سحر مونځ کوي. او کله چې دوی د سحر دا مونځ وکړي د هغې نه پس دوی چې دا کم ذکر اذکار وي دا د وکړي چې هر څه ذکر اذکار دوی کوي، د هر چا خپل دغه وي معمولات وي. او بعضې کسان داسې چې هغوی د سحر د لمانځه نه پس سورت یاسین وایي، چې کله سورت یاسین دی د سحر د لمانځه نه پس ووایي به دې ته ویلی شي معمول. د هغې نه پس به د نور راختو ټیم معلوم کړي. د نور راختو په وخت کې به 300 کرته درود شریف په نبي علیه السلام باندې لولي او 300 کرته به بسم الله الرحمن الرحیم ووایي. دا عمل به روزانه کې روزانه دا عمل جاری ساته، یعنی د نور راختو په وخت کې چې کله نور راخیږي په دغه ټیم کې شروع وکړه چې هر کله د ختم کړه بیا نو 300 کرته به درود شریف په نبی علیه السلام ولولي او بیا 300 کرته بسم الله الرحمن الرحیم به ووایي. او د هغې نه پس به الله جل شانه ته لاس پورته کړي او د مالدارۍ دپاره به سوال وکړي. دا عمل روزانه جاری ساته، انشاءالله چې کال به لا تېر نه وي، په یو کال کې دننه به د الله جل شانه داسې ډېر مال دولت درکړي چې د خپل ځان سره به ځای کولې قدرې هم نشي. حق حیران به ورته پاتې شي، خلکو ته په ورکولو باندې ستړی شي او مجبوره شي. یو ډېره زبردسته پاورفل مزیداره وظیفه مې درته وښوله، بلکل یې تاسو ټول کولی شئ، ټولو ته مکمل اجازت دی، هر څوک د دې نه مکمل فایده اخیستلی شي.